نور ملکو ته به یو آفت په افغانستان ته آفات دي، یعنی یو آفت نه دی. او دا کوم مدیریت چې د مهاجرو لپاره سوی دی، کومې کمیټې د مهاجرینو لپاره تعیین سوي دي، دونه منظم که په بولده کې، که په تورخم کې، که په نورو بنادرو کې، حتی موږ د ایران دپاره د مهاجرینو د راستنېدو دپاره ما هلته کمپونه جوړ کړي دي، یعنی په اسلام کلا، په نیمروز، په هغه بنادرو کې موږ دا کمپونه جوړوو. او دغه خبره موږ د چا پر ځان وړلی نه سو چې مقصد بالا مو اوس هغه ځای ته هم خپل کمپونه جوړ کړي دي. کېدلی شي که هغه د یو خوا څخه مهاجر راواپس کوي، که ایران یې، که پاکستان یې، انشاءالله زموږ د خوا منظم ترتیب برابر دی. او خپل د افغانانو سره مو هغه خپله هستي او نیستي شریکه کړې ده، نه یوازې د افغانستان د اسلامي امارات بلکې تجارانو وړونو نورو هغه خپل شخصي شتمني هم ورسره شریکه کړې ده. نصر دا چې پاکستان نور پاسپورت باندې افغانان پرېږدي او سبا کېدای سپین بولدک دروازه هم وتړل سي، اسلامي امارات د افغانانو دغه ستونزې د هواري لپاره کوم پلان لري صاحب؟ دا خو خپل وس توان باندې چې هغه موږ کومه خبره د یو ملک سره شریکه کړې، که هغوی یو لاره راسره وړله خو ښه خبره ده، موږ خوشحاله یو. که نه وړله موږ یې بیخي په کیسه کې هم په دې معنا نه یو چې په دغه رقم باندې ستنېدل د مهاجرو په دنیا کې هم نه دي سوي لکه دوی چې